ویډیو ده که دا وسه ویډیو ده ویډیو. السلام علیکم. هېوادوالو څال ښه دولتونه ښه دي. هېوادوالو تاسو لکه څنګه چې معلومه ده چې دا اوس وخت کې یوه میاشت کېږي چې طالبانو سره زه بندي یم او دا اوس هم بندیخانې کې یم، خو څه مشکلات نشته. بس خپل نصیب ده چې دې نه بعد څه وخت هم خلاصوي او یوه میاشت خو ووته دې بندیخانه کې، بیا چې کله خلاصېږو بیا په هغه بیا یو لایف ویډیو چلوو انشاءالله چې د هېوادوالو ته معلومات وشي. یې خو روغه څه تکلیف نه بندیخانه کې هېڅ مشکلات هم نشته، لکه خپله مې خانه کې چې اوسېږو دغسې ژوند زندګي. یار څه وخندله خلک چې وویني وایي چې دا څومره خوشحاله. نه هېوادوال هم ویني ګرانه، بندیخانه خو ما لپاره هېڅ هغه نه ده، ځکه کویټ او بندیخانه یو شی ده. هغه هم بندیخانه ده او بندیخانه دا بندیخانه ماته یو شی ده. سبقونه دې شروع کړي دي؟ و سبق یې قرآن شریف ما زده ده پخوا، اوس هم تلاوت کوم. پنځه وخته اودس لمونځ کوو. ما سره شپږ کسان پنځه نور دي، زه شپږ یم، شپږ نفره یې اوس بندیخانه.